دا د پکتیکا د تروي ولسوالۍ پر ذکر خده دلته د پکتیکا د بیلابیلو ادارو مسولینو د راغلیو کډوالو هرکلی او د هغوی ستونزو ته د رسیدو په موخه انتظار باسي. دلته تازه راستانه شوي کډوال وایي چې خپل هیواد ته په راتلو یې د آرام ساه اخیستې او د مجاهدینو د ښه چلند ستاینه کوي چې له امله یې په یاده پر ذکر خده سرحدي ځواکونو غاړو ته د افتخار ګلونه واچول. ما فکر کنیم که در آغوش مادر خود آمدیم، یعنی خاک آغوش مادر است. بسیار آمد باشین، زنده باشین، تمام مجاهدین، تمام برادرای عزیز، زنده باد وطن. که سرکتا در تایم به بادر تراوک زی که غیر ردلم. یار میکول که به ما خو میخلا. سو خدای می دکتور زن به بل ملک نه بوزنی. خپل ملک د خدای پاک روزي را کې بل ملک د خدای نه بوزنی. مسولین وایي چې د بیلابیلو ادارو استازو د راستنیدونکو کډوالو لپاره په هر برخه کې چمتووالی نیولی او غواړي په ډاډمن زړه یې تر خپلو مینو انتقال کړي. او دلته د کډوال چې کوم راځي دغه استقبال ته د مسولین راغلي دي او د هرکلي ته راغلي دي د ګلان هرونه ورته راخستي دي غاړې ته ورچوي نو دوی په راتلو باندې موږ ډېر خوشحاله یو. د دوی د استقبال لپاره موږ د ولایت سطحه باندې راغلي یو انشاءالله. د یادونې وړ دی چې په دې لاره هره ورځ له 10 تر 15 کورنیو پورې له پاکستان څخه په جبري ډول راوړي چې د خلکو په وینا شتمني په پاکستان کې لوټل شوې ده.